درنو دوستانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ به یاستئ، له کورونا او نورو مرضونو په امان کې واوسئ. خدای مو په هیڅ ډول ناروغیو او مرضونو مه مبتلا کوه. ناروغي سخته وي او کله چې یو چاته ورپېښه شي په درد یې هغوی خلک پوهېږي. موږ نن د پکتیکا ولایت اړوند د کورونا د درملنې روغتون ته راغلي یو. دلته د پکتیکا د بېلابېلو سیمو شاوخوا تر 28 پورې ناروغان بستر دي. دغه روغتون د پکتیکاوالو لپاره د دې ناروغۍ د درملنې لپاره یو نعمت به موږ فرض کړو چې لله الحمد دغه اسانتیاوې لرو. نو خبریال خیریه بنسټ نن تر کورونا روغتون ځان را رسولی ده. د کورونا روغتون د ډاکټرانو هڅې او منډې تړلې د قدر وړ دي. کور یې ودان له ناروغانو سره هغه څه چې لازم دي دوی په خپل وس او توان ترسره کړي دي. کورونا لا هم په افغانستان کې د تیز خپراوي په حال کې ده. موږ لومړی خو له خپل ادرسه تاسو ته دا وایو چې که بې احتیاطي وکړئ، بې تفاوته یې وبولئ، نو په کورونا باندې د اخته کېدو مسل فیصده امکان ده او بیا به درد ګالوئ. نو خبریال خیریه بنسټ نن د دغې روغتون د بستر مریضانو لپاره پروټ یا هغه تازه میوه چې ورته اړتیا ده تقریبا د 15 په شاوخوا کې کیټونه راوړي دي چې نن به یې د مریضانو په خپل روغتیايي پرسونل ته د دوی د تشویق او هڅونې په موخه وسپارو. په دې کې دوه هدف وو. یو دا ده چې په روغتون کې بعضې داسې ناروغان بستر دي چې دوی ناتوانه دي، اقتصادي وضعیت یې کمزوری ده، په خپلو مریضانو پسې هغه میوه نشي رسولی. نو د یوې اونۍ لپاره یا فرض مثال د 6 او 5 ورځو لپاره به هغه بسنه وکړي چې بنسټ ورته راوړي میوه. نور ډاکټر صاحبان هم همکاري کوي او په عین وخت کې د ناروغانو د تشویق لپاره چې موږ ډاډ ورکړو چې انشاءالله روغېږئ، خو هغه چې لا نه دي اخته هغه دې احتیاط وکړي. ډاکټر صاحب محترم څنګه ولاړ ده؟ ډاکټر صاحب محترم مهرباني که لومړی دغه ځان ور وپېژنئ لیدونکو او اورېدونکو ته چې بیا وروسته د کورونا په اړه هغه پیغام چې تاسو یې لرئ چې خلک ځان وساتي څه ورته وایاستئ؟ بس اول خو تاسو ټول ته سلامونه، ټولو لیدونکو ته سلامونه او احترامات. تاسو هم ډېره مننه چې تاسو د هغه کې کومک کوئ. ما خپله ډاکټر ولی محمد ده او زه دلته په کورونا سنټر کې د ایم ډي په صفت ډاکټر یم دلته. نو ټولو درنو پکتیکاوالو ته موږ دا پیغام ده چې کورونا ناروغي جدي وګڼئ. دغه شفخانه ده، موږ تقریبا 28 بستر ناروغان لرو چې ټول په اکسیجن باندې دي او ټول مریضان یعنی شدید دي. په دې کې بعضې داسې مریضان دي چې هغه موږ ماشینونو ته اچولي دي چې هغه ډېر بحراني مریضان ورته وایي چې هغه ډېر هغه ته ضرورت لري. نو هغه مریضان موږ پکتیکا کې لرو. او د کورونا دغه درېیمه صفحه چې ده ډېره خطرناکه ده، مړینه زیاته لري. د خلکو څخه موږ دا خواهش ده چې د کورونا لپاره کوم احتیاطي تدابیر دي هغه دې مراعات کړي. دا په دې معنی یو کس د کورونا اراز پیدا کوي، هغه کس راځي په بازار کې هم ګرځي، کوم چېرته په کلي کې حساب پروګرامونه یي که خیرات یي که خوړی هغه ساحو ته ځي، دی داسې ساده ګڼي دا مرض. دغه کس دغه ناروغي انتقالوي نورو خلکو ته. په دې کې هغه کسان چې سپینګیري دي، شوګر لري، فشار لري، زړه مرضونه لري، نور متفرقه امراض لري، نو په هغو کې دا مرض سختېږي او حتی د مړینې لامل ګرځي. نو د ګڼې ګوڼې نه ځان ساتل، ماسک استفاده کول، فاصله مراعات کول او همدارنګه لاسونه بار بار مینځل، ځکه کیدای شي د لاس د هر شي سره په تماس کې راځي. نو لاس مینځل په دې کې ډېر ګټور تمام شوي دي. نو د ټولو خلکو نه دا موږ دا خواهش ده چې دا مراعات کړي. که چیرې چاته کوم د کورونا نښې نښانې پیدا کېدي چې مهمه نښه دا ده چې اول تبه ده. د تبې سره په څنګ کې نور تنفسي کوم سیستم چې ده دا موږ په ساده اصطلاح ده د هوا چې داخله و له خولې نیولې د پزې نه تر سږو پورې، یا د ستوني خارښ و، ستوني درد و، ټوخی ولو، سابندي وه، نو سمدستي دې صحي سنټر ته مراجعه کوي، د کورونا ټسټ دې ورکوي تر څو پورې چې د معلومه شي د کورونا لري نه لري. او د ډاکټر چې کوم هدایت ورته کوي هغه دې په ځان مراعات کړي، ځان د قرنطین کې 14 ورځې په کور دې پاتې شي، د دې په خاطر چې د نورو ژوند وژغوري.